بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به وکما د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې په هر څیز باندې قدرت لري او قادر دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن راغلمه بیا د یو بل نوي کلاس سره او لایف راغلمه. نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره د انګلیش مترادف لفظونه راوړي دي. نن غواړم چې تاسو په دې کلاس کې د انګلیش مترادف لفظونه هم زده کړئ. په دې نن کلاس سره بس تاسو د انګلیش ډیر ښه پریکټس وشي که تاسو چرې په توجه سره دا واورئ او دې ته غوږ کیږدئ. ستاسو د توجه به ډیر ضرورت وي. ستاسو لایک، ستاسو کمنټ ما ته دومره داد راکوي چې د هغې زه هیڅ نشم ویلی، ځکه چې دا ستاسو د لایک او ستاسو د کمنټونو برکات دي چې زه دومره زر راځم او زه دا محنت کوم ستاسو دپاره. ډېرې خبرې نه کوم، د دې نن کلاس شروع کوم. تاسو زما د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بسم الله کوئ او د کلاس شروع وکئ. د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی اټریکټیو. د اټریکټیو مطلب دی زړه راښکونکی. یو زړه راښکونکي څیز ته په انګلیش کې وایي اټریکټیو. د دې به زه تاسو ته مثالونه هم در کوم. که زه ووایم چې یور کلات از اټریکټیو، یعنې ستا جامې زړه راښکونکي دي، یعنې ستا جامې دومره ښایسته دي چې زړه راښکونکي دي. موږ داسې وایو که نه؟ موږ وایو دا څیز دومره ښایسته دی، زړه راښکونکی دی، یعنې زړه راښکاږي. یور کلات از اټریکټیو، ستا جامې زړه راښکونکي دي. او د دې مترادف چې کوم لفظ دی هغه دی اپیلینګ. د اپیلینګ هم دغه مطلب دی، زړه راښکونکی. یو زړه راښکونکي څیز ته په انګلیش کې تاسو اټریکټیو هم ویلی شئ او اپیلینګ هم ویلی شئ. نو د دې استعمال هم تاسو داسې کولی شئ، یور کلات از اپیلینګ، یعنې ستا جامې ډېرې زړه راښکونکي دي. یور کلات از اپیلینګ. د اټریکټیو مترادف شو اپیلینګ، ستا جامې ډېرې زړه راښکونکي دي. زو داسې به د بل مخکې ټکي طرف ته لاړ شو. ارایف. ارایف ارایف به تاسو یقینا چې ډېر اورېدلی وي، رسېدلو ته وایي. وی ویل ارایف شارټلی، مونږ به زر ورسو. وی ویل ارایف شارټلی، مونږ به زر ورسو، یعنی مونږ به بازار ته زر ورسو. او د دې سینونیم چې کوم دی، مترادف لفظ چې کوم دی هغه دی ریچ. ریچ هم وایي رسېدلو ته. وی ویل ریچ شارټلی، تاسو ویلی شئ ریچ. وی ویل ریچ شارټلی، دا د دې مترادف دی. مونږ به زر ورسو. بیا مخکې چې بل مونږ سره کوم ټکی دی اچیف. د اچیف مطلب دی حاصلول، یعنی د یو څیز حاصلول، یو څیز ترلاسه کول. We can't achieve anything without hard work. We can't achieve anything without hard work. د دې مطلب معنا داسې شوله چې موږ د سخت محنت نه بغیر هیڅ نشو حاصلولی. یعنی مونږ چې سخت کار نه کوو، مونږ چې محنت نه کوو، نو مونږ هیڅ نشو حاصلولی، مونږ هیڅ نشو ترلاسه کولی. We can't achieve anything without hard work. مونږ د سخت محنت نه بغیر هیڅ نشو حاصلولی. او د دې بیا چې کوم مترادف سینونیم دی هغه دی accomplish. accomplish هم دغه مطلب دی حاصلول. We can't accomplish anything without hard work. We can't accomplish anything without hard work. مونږ د سخت محنت نه بغیر هیڅ نشو حاصلولی. همدغه مطلب د دې هم شو. مخکې به ځو د مخکې ټکي طرف ته سمري. د سمري مطلب دی مختصر وضاحت کول، یعنی د یو څیز مختصر وضاحت کولو ته په انګلیش کې وایي سمري. سمري به تاسو دا ټکی ډیر زیات وینئ. Prepare a summary of this report. یعنی د دې ریپورټ مختصر وضاحت تیار کا.
prepare a summary of this report. د دې ریپورت د دې خبر مختصر وضاحت تیار کړه. د دې چې بیا کوم مترادف لفظ دی abstract د دغه مطلب دی مختصر وضاحت کول. Prepare an abstract of this report. Prepare an abstract of this report. یعنی د دې ریپورت مختصر وضاحت تیار کړه. دا ټکی پوره شو. ګورئ د بل مخکې ټکي طرف ته وګورئ. admit. admit وایي منلو ته. د یو څیز منل. why you don't admit your mistake. ته خپله غلطي ولې نه منې. why you don't admit your mistake. ته خپله غلطي ولې نه منې. او د دې مترادف لفظ چې کوم دی confess. د confess هم دغه مطلب دی منل. why you don't confess your mistake. why you don't confess your mistake. د دې هم دغه مطلب دی منل. why you don't confess your mistake. ته خپله غلطي ولې نه منې. مخکې ټکي طرف ته ځو. مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی irritate. irritate وایي خفګان ته. don't irritate me. ما مه خفه کوه. don't irritate me. ما مه خفه کوه. او د دې مترادف synonym چې کوم دی هغه دی annoy. don't annoy me. don't annoy me. ما مه خفه کوه. د مخکې ټکي طرف ته ځو. answer. answer خو تاسو پیژنئ جواب ته وایي. what did you answer him. تا هغه ته څه جواب ورکړو. what did you answer him. دا خبره مونږ ډیره زیاته کوو که نه چې تا هغه ته څه جواب ورکړو. what did you answer him. تا هغه ته څه جواب ورکړو. د دې synonym چې کوم دی مترادف لفظ هغه دی replay. what did you reply him. what did you reply him. تا هغه ته څه جواب ورکړو. مخکې ټکي ته وګورئ. seem. seem ښکارېدلو ته وایي. you seem tired. ته ستړی ښکارې. you seem tired. ته ستړی ښکارې. د دې مترادف لفظ چې کوم دی appear. appear هم وایي ښکارېدلو ته. you appear tired. you appear tired. ته ستړی ښکارې. مخکې ټکي ته به لاړ شو. forgive. معاف کول. معاف کولو ته په انګلیش کې وایي forgive. only the court can forgive you. only the court can forgive you. تا صرف های کورټ معاف کولی شي. یعنی تا صرف کورټ عدالت معاف کولی شي. only the court can forgive you. تا صرف عدالت معاف کولی شي. تا بل هیڅ څوک نشي معاف کولی. صرف عدالت به تا معاف کوي. only the court can forgive you. تا صرف عدالت معاف کولی شي. او د دې synonym چې کوم دی هغه دی absolve. د absolve مطلب هم دغه دی معاف کول. only the court can absolve you. only the court can absolve you. هم دغه یې معنی شوله. تا صرف عدالت معاف کولی شي. مخکې ټکي ته به لاړ شو. harmony. د harmony مطلب دی په خپل منځ کې ښه تعلق ساتل. دې ته په انګلیش کې وایي harmony. په خپل منځ کې ښه تعلق ساتل. in our area everybody lives in harmony. د دې معنی ته وګورئ. زمونږ په ځای کې زمونږ په علاقه وطن کې هر څوک ښه تعلق ساتي. یعنی زمونږ په ځای کې هر څوک د یو بل سره ښه تعلق ساتي. in our area everybody lives in harmony. زمونږ په ځای کې زمونږ په وطن کې هر څوک ښه تعلق ساتي. او د دې synonym چې کوم دی هغه دی accord.
د اکارت هم دغه مطلب دی په خپل منځ کې ښه تعلق ساتل. In our area everybody lives in a cart. In our area everybody lives in a cart. زمونږ په ځای کې هر څوک ښه تعلق ساتي. مخکې ټکی چې کوم دی کنډم، په کنډم کې دا ان سایلنٹ دی، د یو څیز خلاف آواز اوچتول. Many Pakistanis condemn the policies of military. د پاکستان ډیر خلق د پوج خلاف آواز اوچتوي. Many Pakistanis condemn the policies of military. military وایي پوج ته، پوجیان چې کوم دي دی ته وایي military. Many Pakistanis condemn the policies of military. یعنی د پاکستان ډیر خلق د آرمی د پالیسۍ خلاف، د پوج د پالیسۍ خلاف آواز اوچتوي. او د دې سینونیم چې کوم دی کیسټیګیټ، کیسټیګیټ هم وایي د یو څیز خلاف آواز اوچتولو ته. Many Pakistanis castigate the policies of military. د پاکستان ډیر خلق د فوج د پالیسۍ خلاف آواز اوچتوي. Many Pakistanis castigate the policies of military. د پاکستان ډیر خلق د فوج د پالیسۍ خلاف آواز اوچتوي. مخکې ټکی چې موږ سره کوم دی stubborn. stubborn وایي ضدي ده. he is stubborn. هغه ضدي دی. he is stubborn. هغه ضدي دی. د دې مترادف چې کوم دی adamant. adamant. he is adamant. هغه ضدي دی. he is adamant. هغه ضدي دی. بل چې کوم ټکی دی pacify. pacify وایي پوهولو ته، د یو چا پوهول. د دې مثال ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. I tried to pacify him. I tried to pacify him. ما د هغه د پوهولو کوشش کړی. I tried to pacify him. ما د هغه د پوهولو کوشش کړی. او د دې چې بیا کوم مترادف لفظ دی هغه دی smooth. I tried to smooth him. I tried to smooth him. ما د هغه د پوهولو کوشش کړی. تاسو ګورئ دې ټکو ته په توجه سره ګورئ، او که دا ټکي تاسو زما سره وایئ نو ستاسو به په دې باندې ډیره ښه ژبه واوړي. که ستاسو په کوم ټکي باندې ژبه نه اوړي نو تاسو دا ویډیو ودروئ. دا به زه دلته فیسټ کوم، دا ویډیو به هیڅ چرته نه ځي، دا لایف چلیږي، خو دا به کافي کیږي. هم په دې ځای کې به پرته وي، تاسو یې بیا بیا کتلی شئ. دغه ټکي تاسو ما سره بیا بیا وایئ نو ستاسو ژبه به په دغه ټکي باندې وچلیږي. زه به د بل مخکې ټکي طرف ته abate، د یو څیز کمیدل. My headache won't abate. زما د سر درد نه کمیږي. My headache won't abate. دا headache وایي د سر درد ته. My headache won't abate. زما د سر درد نه کمیږي. او د دې سینونیم چې کوم دی elevate. elevate. My headache won't elevate. My headache won't elevate. زما د سر درد نه کمیږي. entice. چاته سلالچ ورکول. entice وایي چاته سلالچ ورکول. I will entice him to come. زه به هغه په سلالچ راوغواړم. I will entice him to come. زه به هغه په سلالچ راوغواړم. موږ وایو که نه چې هغه ته به زه سلالچ ورکړم، هغه به زه راوغواړم. او د دې بیا مترادف لفظ چې کوم دی سینونیم چې ورته په انګلیش کې وایي allure. allure هم دغه مطلب دی، چاته سلالچ ورکول. I will allure him to come. I will allure him to come. زه به هغه په سلالچ راوغواړم.
authentic وای اصلي ته. his news is authentic. د هغه خبر اصلي دی، یعنی د هغه خبر جعلي نه دی، اصلي دی، رښتیا دی، دروغ نه دی. his news is authentic. د هغه خبر اصلي دی. او د دې مترادف چې کوم لفظ دی credible. د credible مطلب هم دغه دی، اصلي. his news is credible. د هغه خبر اصلي دی. his news is credible. د هغه خبر اصلي دی، یعنی جعلي نه دی، دروغ نه دی، رښتیا دی. جی مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی هغه دی capable. capable وایي د یو څیز قابل، یعنی ته د دې څیز قابل یې. ګورئ تاسو ته زه مثال درکم، تاسو به پوه شئ. I am capable of winning your heart. I am capable of winning your heart. زه ستا د زړه ګټلو قابل یم. I am capable of winning your heart. زه ستا د زړه د ګټلو قابل یم. او د دې سینونیم چې کوم دی هغه دی competent. competent هم دغه مطلب دی، د یو څیز قابل. I am competent of winning your heart. I am competent of winning your heart. زه ستا د زړه د ګټلو قابل یم. kindness وایي رحم دله ته، د چا په زړه کې چې رحم وي. he is full of kindness. he is full of kindness. هغه د رحم دلۍ نه ډک دی. مونږ وایو که نه چې دا انسان خو ډېر رحم دله دی، په ده کې ډېر رحم دی. he is full of kindness. هغه د رحم دلۍ نه ډک دی. د دې سینونیم چې کوم دی هغه دی compassion. compassion هم دغه مطلب دی، رحم دلی. he is full of compassion. he is full of compassion. هغه د رحم دلی نه ډک دی. consequence. د consequence مطلب دی د یو څیز د یو کار انجام. د دې مثال ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. you don't know its consequence. تا ته د دې د انجام پته نشته، یعنی ته دا کار کوي، دا کار ستا ډیر غلط دی، د دې د انجام پته تا ته نشته. you don't know its consequence. تا ته د دې د انجام پته نشته. او د دې چې بیا مترادف سینونیم کوم دی هغه دی outcome. you don't know its outcome. تا ته د دې د انجام پته نشته. you don't know its outcome. تا ته د دې د انجام پته نشته. بل ټکی چې مونږ سره کوم دی disregard. توهین کول، بې عزتي کول. this is disregard of court. دا د عدالت توهین دی، بې عزتي ده. this is the disregard of court. دا د عدالت توهین دی. او د دې چې بیا کوم سینونیم دی هغه دی contempt. contempt هم دغې ته وایي توهین کول. this is the contempt of court. دا د عدالت توهین دی، بې عزتي ده. this is the contempt of court. دا د عدالت توهین دی. زه وایم چې د دې کلاس به دا اخیری ټکی کومه ګورئ دې ته چیپ، ارزان. تاسو به دا اوریدلی وي په بازار کې دا سیز ارزان دی. دغه ارزان ته وایي چیپ. these apples are cheap. دا سیوان یعنی دا مڼې ارزانې دي. these apples are cheap. دا سیوان ارزان دي، دا مڼې ارزانې دي. د دې سینونیم چې کوم دی مترادف لفظ چې کوم دی هغه دی inexpensive. د inexpensive مطلب هم دی ارزان. these apples are inexpensive. these apples are inexpensive. دا سیوان ارزان دي. هم په دې ځای باندې د نن ورځې کلاس پای ته رسي. زه به راځمه که ژوند وي د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد سات. زه ستاسو په دعاګانو باندې ژوندی یم او دا دومره کوشش او محنت چې زما په شان د ناراسته کس د مخې نه کیږي، نو دا یقین وکړئ چې ستاسو دعاګانې د نور خس نشته دی.
که ژوند وي راځم به د یو بل نوي کلاس سره په خپلو دعاګانو کې مې ډیر او ضرور یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان.